Apprendre le français et la langue en pashto avec ولی محمد شیخزاد. سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. راځئ نن شروع کوو دوهم درس نن شروع کوو، خو هغه لغتونه زه تاسو ته نن معرفي کوم چې په فرانسوي ژبه کې ډېر استعمالیږي او شروع په همدغو لغتونو کیږي. سالیو سلام ته ویل کیږي. سالیو هغه چاته استعمالیږي چې تی پیژنې، لکه فامیل کې، دوستانو ته، دغو ته چې دا سالیو استعمالیږي. بونژور سلام یا سحر په خیر. بونژور هغه وخت استعمالیږي د سبا نه تر غرمې پورې. بونژور استعمالیږي. بون اپخیمیدی ښه غرمه ولري. هغه وخت استعمالیږي د 2 بجو نه شروع کیږي. بون اپخیمیدی استعمالیږي د غرمې 2 بجو نه تر 6-7 بجو پورې استعمالیږي. بعد له هغه نه بونسواغ استعمالیږي. بونسواغ ماښام په خیر. بونسواغ هغه وخت استعمالیږي چې مر په پریوتو باندې. بعد له هغه نه بونسواغ استعمالیږي، یعنی ښه ماښام ولري. بون ژورنې ښه ورځ ولري. بون نوي ښه شپه ولري. بون سوارې ښه ماښام ولري. بون سوارې په هغه وخت کې استعمالیږي چې د بعد له ماښام نه چا سره خدای پاماني کوي، نه د او وخت په ځای چې دا بون سوارې استعمالیږي، یعنی په مخه د ښه ماښام ولري. بون ویکند ښه رخصتي ولري. بون ویکند مثلا چې په یو دفتر ته ځي، جمعه ورځ یا راندیو لري دفتر ته ځي، نو کله چې بیرته راوځي ته کولی شي ورته وایي بون ویکند. په دغه وخت کې استعمالیږي ښه رخصتي، چې دلته دی سمدي او دیمونز چې دا رخصتي ده، دغه دوه ته ویل کېږي بون ویکند. ښه رخصتي ولري. بون کوراژ ښه چانس ولري. بون کوراژ ښه چانس ولري. بون شانس ښه چانس ولري. بون شانس ښه چانس ولري. اتوت الور ډېر ژر به ووینو. اتوت الور ډېر ژر به ووینو. اپلوتار ډېر ژر به ووینو. اپلوتار ډېر ژر به ووینو. ابینتو د لیدو په هیله. ابینتو د لیدو په هیله. ادومه سبا به ووینو. ادومه سبا به ووینو. ادومه په هغه وخت کې استعمالیږي چې څوک کار کوي، یعنی کار کوي، په یو ځای کې کار کوي، نو هلته تا سره نور کارګر هم در سره وي، لکه په کوم ځای کې چې ته کار کوې همغه ځای کې تا سره نور کارګر وي. نو په دغه ځای کې ډېر استعمالیږي چې کله ته راځې د کار د ځای نه رخصتېږې، نو ته ورته وایې چې اووار ادومه، یعنی د خدای په امان سبا به ووینو. اووار د خدای په امان. اووار د خدای په امان. Partagez la vidéo s'il vous plaît, merci. مهرباني وکړئ ویډیو د سره شیر کړئ. مننه.